ملګرو ستړی مشه په خیر علی قیوم خان قیوم ما خوشحال بابا وایي چې میړني دي چې خپل نوم پکې پیدا کا ګنې دلته ټول راغلي دي بې نومه زه نن موجود یم په تحصیل تنګي کې دا د ضلع چارسدې اخري کلی دی دا وخت د تحصیل تنګي د هیډ کوارټر هسپتال مخې ته موجود یم زما په شا چې کم مزار تاسو ته ښکاري دا د ګل بابا مزار دی راغلی یم د دوی په هکله څو خبرې تاسو شریکوم د دوی د ژوند په هکله زو د دوی مزار وینو او بیا نورې خبرې تاسو کوو موږ سره اوسئ داشنغر متحرک لیکوال شاعر ادیب و محقق ښاغلی محبوب ګل یاسر صاحب په خپل تاریخي کتاب اشنغر اولیا کې د دې ولی الله په هکله ډېر ښه مدلل او بشپړه لیک کړی دی هغه وایي چې د سوکنو میا عمر صاحب دا مزار معلوم کړی و هغه ته د دې مزار په هکله پوره معلومات هم و خو دا هم وایي چې کله به د سوکنو میا عمر صاحب د دې زیارت د دې مزار لیدو راتلو نو چې کله به د خپلې سیمې نه روان شو او په تحصیل تنګي کې به کله د کڼیور سیمې ته راورسېدو نو د کڼیور سیند سره به نږدې هغه به د خپل اس نه کوشو او پیدل به را روان شو نو یو ورځ ترې چا تپوس وکړو چې تاسو چې کله هم کڼیور ته راورسېږئ او نو دلته بیا تاسو د خپل اس نه کوشئ او پیدل روان شئ روایت دا هم دی چې د سوکنو میا عمر صاحب هغه ته جواب ورکړو چې دلته زه ځکه کوشم چې دلته یو ګل پروت دی او د هغې ګل په عقیدت کې زه دلته د خپل اس نه کوشم هسې نه چې هغه بې حرمتي وشي او باقي له هغه مزاره پورې پیدل مزل کومه چې بلکل د ګل بابا دغه کرامات دي د سوکنو میا عمر صاحب یا ډېر لوی عقیدتمند هم و موږ چې موجوده وخت په کوم ځای کې ناست یو دا د اوقافو ځمکه ده خو دا هم ویلی شي دا د سوکنو میا عمر صاحب سری هم وه دا د ګل بابا مزار دی د تنګي د هیډ کوارټر اسپتال مخې ته بالکل پروت دی او دا هغه یوازینی مزار دی چې په دې ټوله ضلع کې د ټولو نه قدیم مزار د ګل بابا چې دا تبع تابعي دی تبع تابعي هغې ته وایي چا چې تابعي لیدلي او تابعي ته وایي چا چې صحابي لیدلي دا مزار حضرت سوکنو میا عمر صاحب دا هغوی معلوم کړی او دا په تنګي کې چې کومه د اوقافو ځمکه ده کومه سیری ده دا 120 شپږ شلي جریبه ځمکه ده دا مزار سوکنو میا عمر صاحب معلوم کړی او کله به چې هغه د تنګي کڼیور ته راغی نو هغه زمانه کې پول نو او هغه به داس نه کوشو نو یو دلته چا پوښتنه وکړه چې ته صاحب ولې دلته د اس نه کوشي نو هغه وایي چې یاره دلته یو ګل پروت دی بعضې روایت دا اومي دي چې هغوی یو ستن راواغېسته او هغه یې وویشته نو د هغه ستنې په تکل پسې ګرځېده نو هغه ستن چې کوم ځای کې پرته وه نو په هغې باندې بیا د ګل بابا دا مزار جوړ شو د ګل بابا زمانه چې دا 231 هجري دا دغه 231 هجري ده او داسې د ګل بابا ګڼ کرامات هم وخت په وخت ظاهر شوي دي او اوس دا کوشش ملګري کوي چې یاره د ګل بابا دا مزار او دې سره خوا کې جومات دا به انشاءالله دوی جوړوي د نوې سر نه په نه صرف په اشنغر کې بلکې څنګه چې په اشنغر کې د دنیا اولیان پراته دي دا حضرت عثمان صاحب په زمانه کې 45 هجری کې اسلام تر دې ځای پورې را رسېدلی دا 45 هجري وه او وادي پیښور کوم چې په پیښور کې بیا اصحاب بابا د حضرت سلمان بن سلمان رضی الله تعالی عنه او داسې د هغوی نور ملګري چې دي نو په دغه دور کې پښتونخوا ته اسلام را رسېدلی دی او د هغې نه څه وخت پس بیا تابعیان او بیا تبع تابعیان دا یوه سلسله شروع شوې ده او دا تر دې ساعته پورې روانه ده د اشنغر خوره ډېره مړه خوره ده او دا په یو دور کې هم د خپل نوم نه دی بایللی که هغه د سیاست میدان دی که هغه د ادب میدان دی که هغه د تصوف میدان دی او که هغه په د ازادۍ په دغه کې
چې څونه د ملک په ازادۍ کې چې څونه کارونه شوي د هغې لپاره خپل مجاهدین شهیدان او غازیان دا د دې همدغسې پرماموره خاوره ده. نو ګل بابا هم دا د اشنغر یو خوشقسمتي ده چې دا غټ اولیا دا تبع تابعي دا په دې خاوره باندې پروت دی او پرماموره دی د پیس چینی خوري دي او دې له هر قسم مریضان راځي او خدای پاک والا شفای کامله ورکوي. هسې ګرم بازار بل په دنیا نشته لکه چې ګرم وي مزار د درویشانو. دا ټایم چې کوم دی د تنګي اسپتال مخې ته مخامخ چې کوم دا ګل بابا یادېږي، څه وړاندې ورځو کې مسله راغلې وه د اوقافو له طرفه او زموږ د عوامو له طرفه. اوقافو دلته چونکې څه مارکیټ جوړو د ځمکه باندې، به هر حال د عوامو له طرفه ډېر لوی احتجاجونه وشو. په هغه احتجاجونو کې موږ هم دلته حصه اخیستې وه. به هر حال ملګرو د ګل بابا چې کوم حالات زندګي وه هغه یې بیانولې، خو خبره د دوی په نوم کې ده. موږ راغلو مخاطب شو، کېناستو، یو 2 رکعته مونځ مو وکړو او ګل بابا ته زه په خپله مخاطب شوم چې یاره ګل بابا آیا ستاسو خپل نوم څه دی؟ خدای په سترګه والی چې نیمه شپه ده خوب وینم او یو لوی دلته مزیدار ګمبتونه جوړ دي، ښایسته دیوالونه چونه شوي دي او په دیوال باندې مخامخ لیکلی شوی دی حضرت سعد بن حسن. دا نوم ما ته په خوب کې راغلی، چونکې ما بیا خپلو چې کوم نور صوفیه کرام دي مشایخ دي ما هغوی ته دا خبر وکړه. بالکل ما ته هغوی وی چې بالکل همدا نوم به وي او همداسې دا ځکه چې ته په یو ښه سوچ باندې لګیا وې چې د دوی خپل نوم معلوم شي، نو هغه نوم یې موږ ته وښودو. ګل بابا یو ډېر لوی مشهور ولی الله دی او د علاقې خلک اکثر هغه ستړي کسان راځي او دلته ورسره خوا کې یو کچه جومات دی، په هغې کې دمه کوي او 2 رکعته مونځ کوي او خپلې سینې د پویوزاتو نه ډکوي او واپس کورونو ته ځي. کله چې د سوکنو میا عمر صاحب دته ګل ووې نو د هغې نه پس تر دې ساعته پورې دی په ګل بابا باندې مشهور شو. هم په دغې نامه باندې په دې ټوله علاقه کې یو شهرت لري، په دغه نامه باندې مشهور دی او د لرې برې خلک چې کم دی هم په دغې نامه یې پیژني. دی بابا له راځي او دعاګانې غواړي دي. د اشنغر خاوره د ډېرو کمالونو خاوره ده. په دې خاوره ډېر لوی شخصیات تیر شوي دي، ښه خلک تیر شوي دي او موجوده وخت کې هم ډېرې ښه نامې په دې خاوره باندې ژوند کوي. په دغه ټولو کې یو ګل بابا هم دی چې نن موږ د هغوی په مزار کې موجود یو. خو یاد دې وي د ګل بابا مزار کې نور قبرونه هم شته، خو دا هم ویل کېږي چې د ګل بابا چې کوم صحیح مزار مبارک دی نو هغه دا یو دی کوم چې زما تر څنګ دی. دلته خامخا راشئ، ضرور راشئ، دعاګانې وغواړئ او د ځان سره فیوزات یوسئ.